کاپیسا ولایت د الاسۍ ولسوالۍ وتلی عالم او لیکوال پوهان عبدالمنان عطازاده د قرآن کریم یو جامع تفسیر په پشهیي ژبه لیکلی. دا تفسیر نه یوازې د دې ژبې د ویونکو لپاره د ویاړ سبب دی، بلکې د پشهیي ژبې د ویونکو لپاره یې د قرآن د مفاهیمو درک اسان کړی دی. دلته د کاپیسا ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لورې د پوهان عطازاده د علمي خدمتونو درناوي په خاطر غونډه نیول شوې او د نوموړي د تلپاتې خدمتونو او د هغه د بېساري علمي هڅې ستاینه وشوه. اول ما باشم ما کوشش میکنم که اینجا باید ما کسی زمینه برای ما مساعد بکنم. این افتخار برای ما شما باشیم ایثار کرد وطن خود را مثلا انتخاب کرد. ما از این تشکر میکنیم. اداره کهنستان پروتسار که در مدینه و در مکه اجرا تحصیل خود را ادامه داده و نتیجهش این بود در ریاست اداره فرهنگی یک زبان جدید را به شما پیشنهاد میکنم. په دغه غونډه کې یو شمېر دیني عالمانو او فرهنګي شخصیتونو د پوهان عطازاده د بېساري علمي هڅه یو مهم دیني او فرهنګي تحول وباله. دوی د پشهیي ژبې د ودې او پراختیا غوښتنه وکړه او د اړوندو بنسټونو لیکوالانو او پوهانو یې وغوښتل چې د پوهان عطازاده له لارې پیل شوې دا لاره نوره هم وغځوي او د پشهیي ژبې لپاره نور دیني، علمي، ادبي او تاریخي آثار چمتو کړي. با کتاب فصیح و بلیغ و روان با صلابت در عربستان نازل شد، چون خود عربها قبل از این قرآن بیاید مردمای فصیح بودن، مردمای بلیغ بودن، شاعر داشتن مثل مرقع نابغه سبیانی، هر قبیله شاعر داشته بودن. موږ تاسو لپاره نمونه راوړاندې کړ هغه دا چې په پشهیي ژبه باندې موږ تاسو لپاره د الله جل جلاله هغه د معجز کتاب تفسیر چې بنده راوړاندې